په یو روایت کې راځي چې ډېر روژه نیونکي خلک داسې دي چې هغوی ته سیوا د لوږې تندې نه هېڅ څه نه میلاویږي، صرف لږه تنده ورته میلاو شوله، باقي ورته هېڅ څه نه میلاویږي. او ډېر په شپه کې عبادت کوونکي خلک داسې دي چې سیوا د شوګیرۍ نه هغوی ته هېڅ څه نه میلاویږي. د انسان به روژه نیولې، موږ خو روژه صرف دې ته وایو چې زما د خولې روژه ده، زما د خېټې روژه ده او زه به څه خورم. نه، انسان چې روژه نیسي د انسان د تمامو اندامونو روژې بیا. موږ صرف د خېټې روژې چې خورا څښاک به نه کوو، لیکن ډېر د روژې ماتونکي څیزونه دي چې موږ د هغې نه په غفلت کې پراته یو، او هغه د روژې ماتونکي څیزونه چې هغې سره زموږ روژه ماته شوي، خرابه شوي، حالانکې موږ ته پته هم نه لګي. ډېر کرته انسان وایي زه روژه مشغولومه. نو روژه په څه باندې مشغولوي؟ 3-4 کسان کښېني یا ګروپ کښېني او یو کس ځان ته راوپرځوي، د هغه په سر باندې غیبتونه شروع کړي. غیبت ډېره سخته، عظیم الشانه او خطرناکه ګناه ده. حدیث مبارک کې حضور علیه السلام فرمایي الغیبة اشد من الزنا، غیبت د زنا نه سخته ګناه ده. یو حقوق الله ده، یو حقوق العباد دی. حقوق الله د الله جل شانه حق دی، تا نه دی ادا کړی، که الله وغواړي ورته به معاف کړي، لیکن یو حقوق العباد دی. په چا دې تهمت وتړه، غیبت دې وکړلو، چا نه سپېړه وویستله، د چا نه دې ځمکه ونیوه وغیره، دا ټول حقوق العباد دي. دا الله جل شانه تر هغه وخته پورې نه معاف کوي چې تر څو پورې دغه کس نه په خپله معافي نه غوښتي. نو یا خو به دا انسان هغه به غیبت کړی وي چې هغې سره به د ده روژه خرابه شوې وي. یا بعضې خلک داسې چې هغه دا لډو پکې کوي، لډو راواخلي که نه هم وي دا لډو پکې کومه، څه کوي بیا لکه دې باندې روژه مشغولوم. روژه په دې باندې نه مشغولېږي ملګري. روژه چې مشغولېږي نو هغه په ذکر اذکار، د قرآن مجید په تلاوت او په تقوا پرهیزګارۍ باندې مشغولېږي. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله فرمایي د روژې د فرضیت مقصد صرف دا دی لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا، عاجزي، پرهیزګاري راشي. اوس د رمضان مبارکه میاشت رانه تېره شوه، په موږ کې تقوا رانغلله، نو د دې نه معلومه شوله چې موږ د رمضان د روژو چې څنګه حق دی هغسې موږ نه دی نیولی. یو د رمضان په دې میاشت کې موږ د غیبت نه خپل ځان وساتو، د دغو نه چغلخورۍ نه خپل ځان وساتو، د نورو نارواو کارونو د ګناهونو نه خپل ځان وساتو، ورنه سیوا د لوږې تندې نه راته هېڅ څه میلاو نه شي. او دویم نمبر چې هغه ډېر په شپه کې عبادت کوونکي او شپه روڼوونکي خلک دي چې هغوی ته سیوا د شوګیرۍ نه هېڅ نه دی میلاو شوی. دا هغه کسان دي چې د شپې عبادت وکړي، صرف د الله او د بنده راز وي، او بیا سحر راشي خلکو ته بیانوي وایي ما دا اعمال کړي دي. یاره بېګا مې صلات تسبیح لمونځ هم کړی دی، بېګا مې 12 رکعاته نفل د تهجد لمونځ کړی دی. یاره بېګا الله ته په سجده باندې پروت و، سم ډېر مې ورته وژړل. یاره د ستا او د بنده دا د ستا او د الله راز دی، نو بنده ته یې ولې ښکاره کې؟ دا ریاکاري درونو، د دې نه خپل ځان ساتئ. یو انسان به ټول عمر هغه ډېر زیات حجونه، عبادتونه، نفلونه به یې کړي وي، لیکن د مخلوق ته به یې د هغې اظهار کړی وي، هغه تمام ثوابونه به د هغه ختم شوي وي. نو د رمضان په دې میاشت کې به کوشش کوو انشاءالله چې په دې کې به د غیبت نه ځان ساتو، د هر قسم ګناهونو نه به انشاءالله چې ځان ساتو.